ننګرهار د رنور ولسوالۍ کې د امیر المؤمنین حفظه الله د 18مه غڼه فرمان لمخې د قومي مشرانو دیني عالمانو او د اسلامي امارت ځای مسؤلینو په هڅو ګڼ شمېر ناوړه دودونه له منځه وړل شوي دي. د سیمې یو اوسیدونکی وایي د دغو ناوړه دودونو په له منځه وړلو سره دوی ته په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې برابرې شوي. پخوا چې موږ کوم مصرفونه کول هغه بېځایه مصرف هم چې کول هغه مخنیوي اوس ډېر شوی دی. یوه شیرني خوري که به چې کله هلک ته دسمال اخیستل کېدله نو دې کې چې کم څه کم مصرف به 1.5 یا 2000 پاکټه به صرف کیلو والا چکلیټ دې کې به خلکو تقسیمول. هغه اوس موږ بند کړي دي، هم د اسلامي امارت د خوا نه هم د قومي تړې د خوا نه دا موږ بند کړي دي. صرف ماسپښین کې ځو هلته یوه پیاله شوده یو څه ورسره خواږه خورو، نکاح تړو، دسمال اخلي، بیرته ځو. د رنور یو بل اوسیدونکی وایي په غم او ښادۍ کې درنو لګښتونو او ناوړه رواجونو د دوی ژوند سخت کړی و. دا ناوړې څومره چې دا رواجونو دا سلو په سلو کې منځته دي او ورسره موږ سره دولت هم همکار دی، موږ هم ورسره یي. که چیرته یو پیدا شي ورسره هلته ودرېږو او ځای په ځای مالته بندوي. کوم چې عوام دی داسې خوشحال دی او د ډېرې لبې کې ویلي. بل خوا ځایي مسؤلین وایي د رنور کې ناوړه رواجونه د علماو، قومي مخورو او مسؤلینو په هڅو نږدې ټول له منځه تللي. د تقریبا دلته د دغه فرمان په باره کې موږ قومي مشران راغوښتي دي، سپین ږیري مجلسونه مو ورسره کړي دي او هغوی موږ ته ډاډ راکړی عملا چې چا د فرمان خلاف ورزي کړې هغه موږ نیولی بندي کړی هم دی دلته او فی الحال نو انشاءالله دغه کار دلته عملي شوی. په درینور کې واده به چې دلته کېده 15-16 ورځې به ډوډۍ ورکول کېده. اوس هغه یو وخت هغه شرعي هغه سنت طریقه ولیمې ته راغلې ده چې یو وخت ډوډۍ خلک ورکي د واده او هغه مراسم داسې په سنت طریقې او برابر سرته ورسوي. د یادونې ده چې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ناوړه رواجونو مخنیوي په موخه د عامه پوهاوي ولسي غونډې ترسره کړي.